رب العالمین یو شی پیدا کړی چې د هغې نه هېڅوک خلاص نه دي بې د الله د ذات نه چې هغې ته مرګ وایي. مرګ داسې یو حقیقت دی هېڅوک هم ته خلاص نه دي. نو په دې آیت کې الله پاک یو عام اعلان کوي چې څوک هم په دې مخ د ځمکه اوسېږي، چونکې دا خبره د انسان سره ده او انسان په مخ د ځمکه اوسېږي، ځکه د ځمکې ذکر وشو چې څوک هم په دې مخ د ځمکه اوسېږي دا ټول فانی دي، ختمېدو والا دي. یو د الله ذات مبارک هغې له فنا نشته، او بل ځای کې الله فرمایي کل شیء لفظ دی، کل شیء هالک الا وجهه، هر چیز به ختمیږي، جون به ختمیږي مگر یو د الله د ذات نه ختمیږي. زمارونو مرګ هغه حقیقت ته چې د دې نه هېڅوک هم انکار نه کوي. د الله ذات کې ډېر خلک شکونه کوي، څوک یې مني څوک یې نه مني، څوک ولا شریک مني. د الله کتابونه څوک مني او څوک یې نه مني، د الله رسولان څوک مني څوک یې نه مني، فرشتې څوک مني څوک یې نه مني، پیریان څوک مني څوک یې نه مني، د آخر ورځ څوک مني څوک یې نه مني. او مرګ هغه حقیقت ته چې د هغې نه هېڅوک هم انکار نشي کولی. داسې څوک هم نشته چې هغه دې ووایي چې مرګ نشته او چاله نه راځي. نه ډاکټر د دې نه انکار کولی شي چې ما سره داسې دارو موجود دی چې هغې نه به هېڅوک هم نه مري، چې دا دارو خوري مرګ به نه راځي. دا نشي ویلی، دا ځکه نشي ویلی چې د باندې سوال راځي چې ستا پلار ولې مړ شو، د باندې سوال راځي چې ستا زوی ولې مړ شو، د باندې سوال راځي چې ته هم د مرګ په غاړه ولاړې لاسونه خپې دې رپي، ته به څه کوې؟ نه یو ساینسدان دا ویلی شي چې ما سره داسې یو ساینسي نکته ده او داسې شی مې ایجاد کړی دی چې څوک د هغې چترۍ لاندې کښېني دی به نه مري. دا نشي کېدی. هغه باندې هم دا سوال راځي چې پلار دی چترۍ لاندې ولې نه کېنه، ورور دی ولې د هغه فارمونې لاندې نه کېنه، او فارموله دی په زوی ولې نه فټ کوله. نه مالدار ویلی شي چې د په پیسو بچ کېدی شم، نه پیغمبر وایي چې د په پیغمبرۍ بچ کېدی شم، بلکې جړلي دي پیغمبرانو. نو عالم وایي چې ما علم بچ کولی شي، نه یو نیک انسان وایي چې ما عبادت بچ کولی شي، نه یو طاقتمن سړی وایي چې ما خپل ټوپک او کلاشنکوف بچ کولی شي. هېڅ څیز د مرګ نه بچ کولی نشي کولی. یو کور به داسې پیدا نه کړي چې هغې کې د مرګ نی شوی. نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک به مني او خامخا به مني. یو بوډۍ او یو زوی او زوی مړ شو، ډېره زیاته ورپسې خپه وه. په ډاکټرانو، طبیبانو، مولیانو، شیخانو ګرځېده. ساده ښځه وه، دا ښځې دا بوډیګانې ویم بیا لږې ساده. یاره داسې به څوک پیدا شي چې زما دا زوی واپس را جمدې کړي. وی پلانکي ځای کې یو کس شته، هغه سره یو نسخه شته. هغه پسې لاړه او ډېرې ورته وجړل چې زما یو بچی بچی مې مړ شوی دی او ته راته چاخولې که څه دم دارو درمل سم د سرۍ نو ته مهرباني وکړه زما د بچی را جمدې کا. هغه ورته بوډۍ ما سره خو نسخه شته، اوبه دي هغه به دله دم کم او چې دې زوی له دې په دا مړه خوله کې ور واچوې به چغه ووایي او راپابسي ټیک ټاک به شي. دې شونډو کې ولا اوس څه ودا به را جمدې شي. اله شابه دم وکراله وی نه داسې وکړه چې د اوو کورونو نه به راله اوبه راوړئ. او بلکل اوس ونه د سلو نه خو به راوړم. وی نه که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړېدله به دموم چې په کوم کور کې مړی نه شوې. هغه اوه کورونه به وګورې چې په کومو کورونو کې مړی نه شوې، د هغې اوو کورونو نه به راله اوبه راوړې. ابه دموم خو چې د زوی په دې شونډو د ساس کې پرېږدي جمدې کېږي به. بوډۍ زر بوتل واخېست دا خو دله سره پیدا کړم. یو کور ته لاړه وي تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه د هغې کور راوړه چې هغې کې مړی شوي بیا ګورې کار نه کېږي. ورننوته تاسو کله مړی شوی دی؟ څوک پلاره مړ وکړ
په بل کور ورله دروازه والا تاسو کله مړ شوی دې ماته دا کور وبغوختي دي او مړ شوی څوک مړي کاکاجی مې مړو کنه مخکې ورځو په بل کور نیکه مې مړو کنه په بل کور زوی مې مړو کنه په بل کور خزه مړو وکړه په بل کور خاون مړو کنه په بل کور رور مړو ورواره مړو خور مړو دا خور زوی مړو نو سي مړو اوهو چې کم کور ته ورځي پکې یو پیدا کیږي بوډه پوښوا اوې دا هوا کوي کله ما زوی مړ دی ګور اړې روخيار ډاکټرو کله ما زوی مړ دی خدل تام د چا بچي مړ دی ته خپه ورپسې جزوی دې مړ دی او خپه ما دا بس چل کیږي څه چل بکیږي تب امره ورپسې به بلوز به تمره تب ام بلوز مړ ورپسې زب امرم څوک په بل کور والا استاسم نوسې مې مړ دی اړ نیاز بینو خپه ورپسې او خپه دا بس لکوي بابو تب امره مکه ودا به زمره موتب امره خو چې په دې شلو پینځشتو کورونه چکرو لگاو او د هغه خلکو کورونو کې د مړو معلومات واغشتل چې خضرات له تسلی شوی و ډاکټر طبيب لراله وسه چل جو کو به وروړې نه ولی یو کور مم داسې ونه منچاغه کې د مړی نه شي نو بیبي کستا بچي مړ شنو څه چلو شو مرو بخا مخا خلاصې خو ته نشتا مرګ هغه حقیقت ته او ایسو کې منغواړي والله کده چام ځان مرګ تل کېږي لکه کېږي تاسو نه څوک وایي چې د مړ شم ولی د دنیا ګرم یخ هواګانی دی التاغه شي نشتا دلته په جیمه کې ګرمه هوا ده تا هیټر لګېدلې دي نو که جیمه کې مړې نو هلته به چې خدای هلته بس کوم دلته خو ګرمي شته هلته خو یخني ده او که اوړي کې مړې نو دا سوچ به دي چې دلته خو پکې لګېدلې دي ایسیم لګېدلې دي کني به بوز جنریټر دی کني څوک خبره ته لمن وړقې هلته خو دغه نشته دلته خو پسته بستره دلته پسته بستره هم نشته دلته هوا او اکسیجن ته دلته هوا او اکسیجن هم نشته او چې ډیر زیات ذهن لکم ټینشن راځي او ذهن لکم سوچ راځي او ذهن لکم فکر راځي ابسي اوهو دلته خو کنا جوړه چمچغي وام نو بچي براشي په سر براله زورو کی خدا براشي نو په سر براله زورو کی لور براشي نو خپوت براله کی نه خپې براله مالش کی نو قبل سوک نی نو یو انسان یو پردی خو براشي کوي او دم برا باندې واچي قبر کې وسکو نراله سوک پی مالش کول شي په دا قبر کې مال ایسوف پی نشي مالش کول په قبر کې نراله سوک په سر لاس راخ کې شي په دا قبر کې نراله سوک په خېټه لاس راخ کې شي نرا باندې سوک دمه چول شي دلته خو بچي غوام سوک خبراله راورسېږي دوی له پکاري کې دلته خو چې چغوام نو دوی په لړ کې راځي چې دلته بچغه مور و مې سر تکینه که بندر يرم نه جوړي خو یو دل چغوي چې مورې دې سلام ګوري نیم بند جوړيږي دلته خو مور تم چغه نشمواله زبسکو او بل سوچې په دل کې سر راځي آها بل سوچ دا چې دلته کې فرانا ده او قبر کې بسکو تور تیار او چې دا صبرانه څنګه وزي یواز یو غم نه دی کنه چې د مور نه بجودا شي پلان نو درونو نه بجودا شي یو غم نه دی چې د پستی بسترې نه به خور لکو شي یو غم خو نه دی چې د رڼا نه به تیرې لاړ شي یو غم خو نه دی چې د خوشاله نه به غم لاړ شي یواز بشي ارسه بدن پاتې شي اکسیجن ختم رونه رشتہ داران ختم نا صاحب سنگوزی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کعب احبار د پخوانو کتابونو یو ډېر لوی مولاو مسلمان شوی هغه نه تاسو کو وې دا ساده انسان نه سنگوزی دا ساده وتوب سنگي کعب احبار وتوی امیر المؤمنین وې دا سه مثال زمون په پخوانو کتابونو کې لچې یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او داغه اونه سانګ رده په دې ټول رګونو کې خوري شي او دا اونی دا سانگی ټولی دا ازغو دا غنو ندکی او یو سانگی پا یو رکی تلی توشوی وی او دا غن دا اونت راکاگی او دا ازغی او دا غن دا پا دی رگونو کی راخ کلی کیگی دا ست سوزی دا بدعمل انسان نا او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا تپوس کیگی وی دا بدعمل انسان نا چی سوخ کلی کیگی مثالی سنگ دے وی تپوسے مکوام نا الرا توای چې څنګه ته سوزي وې داسې مثال دی لکه د ساروینه چې په جمدونی سرمنو باسه
چې علال کړي دي نوي او په جمدونو ته سرمن و باسه ویسا خپل دونه ګران کار دی. بنی اسرائیلو کې یو پیغمبر ته چوي چې مونږ ته د سا د یو مړي را جم دی کا. بنی اسرائیلو به هر قسمه تپوسونه کول او د پیغمبرانو نه به هر قسمه سوال کو وی یو مړی را تر جمع دی کا مونږ به د آخرت تپوسو کو د قبر بتیو کو د دن کدن بتیو کو چې نه صبرېدل. نو عیسی علیه السلام یو مړی له آواز ورکړه وی قم باذن الله مړی را جمع دی شو. چې څنګه را جمع دی شو نو دا نیم سر او نیمه ګیره سپینو او نیم سر او نیمه ګیره تک تورو. وی دا ولې وی د چې کله مړ کېدم ویښته مې ټول تورو خو چې دا اوس اواز وشو قم باذن الله نو ما ګنې قیامت راغی نو د قیامت د غمه مې دا نیم ویښته تک سپین شو. وی مرګ راته ووایا چې مرګ څنګه وشو. وی دومره زره کاله مې شوي دي چې زه مړ شوی ما او قسم د الله په ذات چې اوس هم زما په خوله کې د سا د وتو د زنکدن تریخوالی پروت دی. مهرباني وکړه د الله رسوله اوس چې مرم چې دوباره زنکدن را باندې را نشي ګورې ډېر ګران کار دی. نو مرګ داسې حقیقت دی داسې نه ده چې ګنې سترګې به پټې کې او خر خربو کې اوده به شي. دا وړه خبره نه ده. د صحابه په کومه طریقه وځي الله او دا صحابه کم خوازي دا به جنت ته ځي او که دا به دوزخ ته ځي او دا صحابه په کومه ټوکړه کې بندېږي د ساله به هم کفن راځي. لکه زه او ته چې مړه شو زموږ د بدن له کفن میلاویږي دغه رنګې د سالم کفن راځي. نبی علیہ السلام فرمایي د نیک عمل انسان ساله د جنت کفن راځي او د بد عمل انسان روح له د دوزخ کفن راځي. نو پته نشته چې د ما د اصحابه د جنت په کفن کې بندېږي او که دا به د دوزخ په کفن کې بندېږي. زه به کم خوازم پرونو ډېر سخت شی دی مرګ. زما قسم په خدای د ټولو نه لویه مرحله د سا د وتو ده ډېر سخت دی. دا بس سکو دی مرگ سره یہ سوکی نه غواړي. حضرت ابراهیم علیہ السلام ته الله اختیار ورکړو استا خوخه ده چې ستا کله مرګ خوښ شي د نسا وباسم او چې تر څو دې نیخ وخت نه وباسم نن هغه خوشاله چې زما څه کار ده چې د مرګ غواړم چې مال اختیار چې زما کار سره چې مرګ غواړم. یو ځل ناستو میلمه دوست ډېر زیاتو میلمانه بر دنیا راتل او د بزان سره ډوډۍ ته کېنو. داسې به میلمه به حضرت ابراهیم علیہ السلام ډوډۍ نه خوړه. هر څوک چې به نوکر یا غلام یا بچی به په لاره کې ودرولو وی بچی وګرځه څوک راوله هر څوک چې خو چې څوک را پیدا کړي. یو ځل یو بوډا بابا راوسته. بوډا بابا چې څنګه ډوډۍ ته کېناسته نو قانون دار چې خلک ډوډۍ خوري د الله نوم پیلي بسم الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د ډوډۍ باندې د الله نوم واغښ په دې ډوډۍ کې برکت دی او کله الله نوم دی وانغښ برکت پکې نه. یو دویم دا چې د الله نوم دی واغښ نو شیطان او تختی او کله الله نوم دی وانغښ نو شیطان در سره خوراک کوي او د شیطان په خلاص نه کوي په ګس لاس کوي او د شیطان لاس ټول د ګند او د غلو د متیازو نه ډکی نو هغه د سره خوراک کې ټول د خوراک د لګن کې. دا مونږ ولې په مصیبت اخته یو قسم بیماری را باندې حمله کوي. دا ځکه کوي چې مونږ د خدای نوم نالو په ډوډۍ باندې نو شیطان را سره لګیا دی پکې خوراک کوي نو دا هغه اسخاب پلیتی د مونږ د خوراک کې ګډیږي نو دا مونږ تیریږي. نو ګوره سنتو کې یوازې دا برکت نه دی چې د پیغمبر تابعدار شوي. د سنتو یوازې دا برکت نه دی چې الله به خوشاله شي ثواب به دی شي. د سنتو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو چې کلم ډوډۍ خورئ او خوراک کوئ څه به وایئ بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. نو دوه فایدې درته حاصلې شوې. یو به د ډوډۍ کې برکت پیدا شي. برکت څه ته وایي؟ ډوډۍ به دې ډېره شي په لږه ډوډۍ به دې کار وشي. دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فایده د برکت دی ته وایي دا به صرف ګندګي د دې نه جوړیږي. د دې چې کومه فایده ده او دې کې کوم طاقتونه دي هغه به د الله یو وجود ته ورسوي. بسم الله په د پاسه ووایا. او دریمه فایده څه ده؟ هغه دا چې په دې وجود کې ډېرې بیماری پرتې وي. د دې ډوډۍ برکت دا ده چې هغه بیماری به د خدای په دا ډوډۍ لري کی. او څلورمه فایده څه شوه؟ شیطان به نه کې لاس نه ښکته کوي. شیطان به ګوتې نه وای نو بیماری به د په دې خوراک کې به ګندونه نه یو ځای کېږي چې بیماری پیدا شي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي میلمه د الله نوم واله بسم الله وایا. او یې څوک الله؟ وی
ولی ته الله زه خو خدای نه پیژنم الله څه ته وایي یو څو سپکي یو وي ابراهیم علیه السلام یې پاسه خدای زما نه پیژنې د خدای په نوم خوراک نه کې د بوتانو په نوم خوراک کې او ناس ما سره ډوډۍ ته مالا ډوډۍ له راوستي وځه سړی په مخه کړ وی وستو ابوډا لاسونه خپېره پیدلې بار ووته دی کې جبریل علیه السلام راغی ابراهیم علیه السلام ته وی میلمه دې څه کو وی رخصت مې کو ابراهیم علیه السلام فخر کو چې جبریل به هم خوشحالی الله به هم خوشحالی ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړ وی ولې دې وستو وی ګوره خدای نه پیژنې زما رب نه پیژنې زما د رب نوم نالي او د هغې مقابله کې د بوت ولې نه پرېږدم اوهو وی الله راولېږلما چې ابراهیمه دا دې څوک کړله میلمه دې وشړه دې میلمه له ما سوه کاله ډوډۍ ورکړه ما نه پیژنې او جامه مې وله ورکړه او جون مې ورکړی دی او عزت مې ورکړی دی او نن ستا یو نوړی میلمه شو نو تا وشړه زرې سړی ورپسې ولېږله بوډا پیدا کې بوډۍ راوسته ولې دې شړلم وی د خدای د نوم ولې دې راوستم وی الله رانه ګیله وکړه چې ما نه پیژنې سره د هغې 12 کاله چې د عمر دی نو ما ډوډۍ جامه خوراک او اوبه ورکوم وله او تا یو ورځ مړی مې مشوره دې نه کو وی ښه ما الله دومره بیا په ما خفه کېږي وی ما ته خپله کلمه وښایه زه په دغه ټکي اوس مسلمانېږم نو حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی اختیار خو خدای ورکړی چې ستا خوښه ده چې کله مرګ غواړي مرګ به دله راځي که نه غواړي نه به راځي یو بوډا سړی وله راځي بوډا داسې دی چې غریب ټپ دی او خپې رپي بوډا داسې دی چې په دې ګیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي بیګي ګیره او لاړې لمدې دي په لاړو باندې بوډا داسې دی چې د خولې نه هم غریب غوبه روانې دي او د پوزې نه هم قڼې روانې دي او بوډا داسې دی چې د سترګو نه هم چخې بیګي په دې مخ د پاسه روانې دي او لاسونه هم رپېږي غریبه او ډېر په بد حال دی اوس خوابین ته روان دی او په دې ځمکه غریب پرېوته ابراهیم علیه السلام بوډا دی بابا د څونه عمرې وی د 200 کالو او دې وخت کې ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی 200 کالو نه عمر لږ غوندې پوټې غوندې کم دی وی د څو کالې بابا جي وی د 200 کالو اوهو چې زه به 200 ته رسېږم چې ما نه به لاسه جوړېږي زر ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړ وی یا الله ما خو د دې سړي عمر ته مه رسوه د دې سړي عمر ته ونه رسېږم خدایه دا څه مصیبت دی ده نه خو بنده له کرکه ورځي د سره خو بنده کېناستې دی نشي د بچي به په ده څه ګزاره کوي د ښځه به د سره څه ګزاره کوي د سره به د محلې او د قوم خلک څه ګزاره کوي الله چې د عمر ته خو مې هم نه رسې خو چې دی وي هغه بابا ورته ملک الموت شو او ملک الموت د مرګ فرشته وه ابراهیم زه خو راغلم چې ساده نه وباسم او ته ملک الموت وي یو نو ما له خو خدای اختیار راکوي وا خو دې ختم که که نه خو دې وغوښته مرګ خو دې وغوښته تا له الله اختیار درکړو تا په خپله وي چې خدای را دغه بابا عمر ته مې مه رسئ نو بس ټیک ته د هغه عمر ته به اوس نه رسېږي صاحب او دنه وباسم نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک یې مني خوار سړی ته یېرېږي داسې څوک شته چې هغه وایي چې ما له مرګ راکړه سوال نه پیدا کېږي دا دې شته چې څوک وایي ما له مرګ راکړه بوډی و زوی نه جوړو بوډی وي خدای زما دا زوی جوړ کړه د ده دا مرګ مال راوله خدا زوی مې جوړ کړه دغه چې ملک الموت راغی بوډی ته وایي سوال خود وی تعالی راغلم چې ساده نه وباسم وی روغ او رنځور پیژنې روغ او رنځور پیژنې نه جوړه مې زوی دی وجنې ما وی تا چې اوس وی په ټوقم جوړ نه پیږې په ګپم نه پیږې نو مرګ څوک نه غواړي مرنا سړی یېږي زما د قسم د الله په ذاتي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت چې د رسول الله مبارک سره په سفر او په حضر کې ګرځېدلی سپلی به د غریب نه وي جامې به نه وي یو کمیس به یو کله به یو لنګ به کمیس به د غریب نو او ډوډۍ به نه ولو اوږې به غریب ناستو یو ځل روټۍ ته ناست دی او یو ډېر قیمتي رومال دی ورسره په هغې پوزه پاکوي
چې پاکي پوزه پاکي نو واه واه ابو هريره په دومره قیمتي رومال نن پوزه پاکي وی قسم دا الله په ذات چې هغه وخت مې یاد دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټې په منځ کې به بېهوشه پروتو وی خلکو به سر لته راکول چې ابو هريره لیونی دی او قسم په خدای که به زه لیونی وم وی د لوګي د لاسه او بېهوشه وم داسې وخت په تېر شوی ډوډۍ منو خوراک منو لیکن دغه ابو هريره رضی الله عنه چې کله مري نو جاړي مرګري ته ګیر چا پیره تاو دي د صحابه خو باجی مرګو مرګري ته تاو دي یو مرګري ورته وای الګه ګور چې مړ شي نو د حضور پاک سره به ملاقات کیږي زما سلام به وته رسه الګه ګور زما سلام بموي الګه زما سلام بموي دا ته ګیر چا پیره تاو دی جاړي مرګري وته وي ته جاړي ستا خو بلک سات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي خپل محبوب لروانه خپل نزدې مرګري لروانه او هغه صحابه قسم دې چې حضور پاک د وفات نه لګوندې مخ کې د احد شهدا ولتلو نو ټول صحابه ځان تکین او ټول ته تقریر وکړه و اے صحابه انی فرتن لکم دستاسو نه ګوري مخ کې تلون کېما ستاسو د پاره بهترین تلون کېم د خدای دربار ته او ان موعدکم الحوض زمو ستاسو د ملاقات زې حوض کوثر دی البته زمو ستاسو ملاقات بکیږي لیکن هغه ابو هريره رضی الله عنه ته سجاړي او صحابه ورته تورات او ناشتي لک سات پس بری د حضور پاک سره ملاقات کیږي زما سلام او دی جاړي وته ولی جاړي ابو هريره د مرګ نه یریږي وی او د مرګ نه یریږم مرګ نه ولی یریږي وی سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان ډیر کم دی کله زه سوچ کوم مې چې سړی سعودي ته ځي او حج لدی سلوي خو دې پس یا میاش پس یا شل ودی پس برایش او که لندن او امریکای ته لاړ نو 2 میاشتې پس کال پس براشي او که څوک مزدوري لاړ زه 2 کال 3 کال 4 کال 15 کال پس براشي لیکن د مرګ په سفر چې کم سړی تللی دی راغلی دی نه خبره ختم یو ځل چې د کور په دروازه ووت په دې دروازه واپس دی نشي راتلی بس ختم ډېر خلک یې ځان له کورونه جوړ کړي وي ختم یې پکې کړي بستر هم برابر کړي او مړ شي هغه بستره کې د ملاستې نصیب پیدا نشي ډېر خلک یې ځان له کور جوړ کړي او چې وردنو دي نصیب پکې پیدا نشي وردن ناړو شي نه او ډېر خلک یې وادو کی واده ځان له کوټه جوړه کړي ځان له کټ مزیدار کی ځان له کوټه خشته کی بنارسه په ځان لګیر چا پیرا واچي لیکن هغه کوټه کې دا غناوي سره ملاستم داغي غریب نصیب نشي بهر صدر رب العالمین په اختیار کې دی نو مرګ هغه حقیقت چې ردنه هیڅ انکار کول نشي او خدای بیا پټم ساتلې دی رب العالمین پټم ساتلې دی یزید رقاشی یو واقع بیانای یو بادشاہ ډیر زیات جابر بادشاہ او سخت مزاج او سخت دل او یو سړی نیخ په دربار ورغی او چې نیخ په دربار ورغی داغه تخت وردنه و چې پته کې ناس داغه داسې ډیر hebatnak شکل سترګې ډېرې د هیبت وی لاسونه او شکل او مخ بارو به انسان او څه بل شان شکل بادشاہ ورته ویل که ته څوک یې چې درانه نه وت ته چاله پرېښودی وی بادشاہ سلامت خبرې په اصولو کوه زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی زه هغه څوک یم چې یو طاقت ماله مخې له نشي راتلی زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی زه هغه څوک یم چې بادشاه لم زم غریب لم وردم زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم وردم امتی لم وردم زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له وردم او دروازې م وردم زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم
د هغه کسې ما چې بچی پیدا شي چورلټې ته وباسم لرې کم دی، او د هغه انسان ما چې وادو کې نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کم، او څوک کلچم ماته نشي کولی، څوک بدم ماته نشي ویلی، څوک خیرم ماته نشي کولی، څوک کنزلم ماته نشي کولی، څوک مقابلم زما نشي کولی. بس بادشاہ پر پیدو شو وی لکه چې د مرګ فرشته ویاو زمارونو واقعي دا څنګه کې جوړه شپه ده او دا سړی چې را پاسي دروازه به وته وم نو سر به دې سو باسه نو چې کم ټیم مقرر دی والله او ته په ویخه کې ته وباسه په ویخه کې درنو باسي او چې وی د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې مو باسي. بابا جی پروت ته بلستن په پرتره سار چې بچو پاسو صاحب کې نه و دا څه ده کنه نه او داسم نه چې ورګه زنانه و سره ناس لري دینه پرده کو چې دا زنانه ته اخوا کم نو ثابت وباسه د پکې نشتا او دام پکې نشتا چې دا ماشوم بچي خو پډېرو دواګان وي غوښته دي او پډېرو دارو دلمن وي غوښته دي او دا خو لاس کاله پس دا ماشوم بچي وکړه شوی دي او دا خو ډېر خوشاله دي وډځي به پکې او ډېر مخکې نه ولا سیز نگان او شیزونه جوړ کړی دي نه 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 چې پیدا شو سپاغسات ولا وجنه ولې الله حکم دی دا رحم نشته رحم په ما کې نشته ملک الموت کې وادیو کو ډیره موده پس او دا وادړم به شپه دا رحم نشتا داسې وجنه وای دا خو د مور پلار یو زویو او وادیو کو او د وادي سلور میاشتو شو مړ شو لږ رحم په پکارو دا رحم پکې نشتا او چې څومره سلور او پینځم پکور کې مړ کی ترنه پورې ملک الموت ته چا خیره کړی دا چې خدای داسې چا کنزل ورته کړی دی نه چا دروازه بند کړه چې ورګه دروازه بندو مو سینتریو دروم کې د بچ کی دي شته نه بادشاہ پوه شو وی لکه ته د مرګ فرشته وی او د مرګ فرشته وی سره علی وی ټیم دی پورا او مهرباني وکا لګ مهلت را لراک یو میاش مهرت راکا ډیر حقونه می پر دې غاړه کې پراته دې روانه می کړی دي چې خلکو ته خپل حقونه واپس کوم یا ته معافي ته وغواړو الا شابه او ډیر می خدای خپه کړی دی کنه نو دا پر دې حقونه ورکومه خدانه خالقومه خلک صبر راته وکا وی نشته صبر وی خلک یو ورځ مهلت راکا چې خدای ته خو سجدیو لګوم الله مم ډیر خپه کړی چې خدای خو راضی کما وی نشته دا ټیم هم نشته یو ګنټه ټیم خوراکه چې بچو سره ملاقات خو کوم رخصت خو تراواله لږ خدای ته خو جاړم بچو ته خو لږ مو جاړم وی دا ټیم هم نشته وی ګوره لږ وخرا کوي دا یو ساده غشتو ټیم دی یو سباس وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا بس خدای ونه ته دا بس قسم په خدای کاغه کې ډاکټر مالدار غریب بادشاہ امیر فقیر مولا مقتدی سو کم پاره کې ایک او دو کولیش یو ساعت ټیم دی بس خبره ختم هغه ساعت ټیم چې سه واغشته اخوا پروتو بیم دا شی پکې نشتا خامخا مرګ راځي او ما سوچو ابلش پاسه صدر کې مسر بندو خوب نه راځي ولکه می سوچ کو الکه مې زمونږه د نیکونو د زمانه چې کم خلکو ما داس یو شمیره زمونږ د باباجی چې کم دوستانو کم و سره ناستو او مې داس ذهن ترادل نو یو مشمیره یو مشمیره نو یو پکې جام دینو ټول مړو او چې اندازه مې واغشتا نو ټول سونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیاو سلور نمی شه کاله او سلو کې مړ دي دون عمرونو نو بیا مې دا والد صاحب زمانه ته سوچو کو چې داغه کم مرګري او داغه د وخت کم خلکو نو چې پاغي مې نظر واچو نو هغه کې مکسر مړو نو چې بیا مې عمرونو ته قتل د والد صاحب مې دا پلان کې د مار سکول د سبق مرګري د پلان کې مې د لوب مرګري پلان کې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغه ته مې قتل نو هغه تقریبا داسې دا او یو دا پینځو او یو داسې پینځه کم او یو په عمر کې مړ دي دا تاسو مو کې نو بیا مې د خپل زمانه ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک سونه عمر کې مړ دي نو چې اندازه مې واغسته نو شپېتو پینځو شپېتو کې زمارونو ګورو ساغه اصل واتیو والے عمر ملال خط الله فرمایي کن فی الدنیا کانک غریب دنیا کې دا سو جون تیر کله کله مسافر
مسافر په دنیا کې څه ژوند دی؟ مسافر خو په لاره سفر کوي، یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خښه کړي، یا 15 خښه کړي، یا 10 ورځې خښه کړي. او عابر سبیل، بلکې داسې ژوند تیر کړي چې په لاره تیرېږي. مسافر خو بیا په یو سره کې 2 شپې میاشتې هم کوي او په لاره تیرېږي، هغه به صرف ځان دمه کوي او بیا ځي. او فرمایي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعد نفسک من اصحاب القبور، ځان داسې وګڼه لکه چې قبر کې پروت یم. قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جائیداد قبر کې چې کم پراتی نه په جائیداد سکی او په بنگله سکی او په کور سکی او په موټر سکی او په جائیداد سکی. داسې ژوند تیر کا، یا داسې ژوند تیر کا چې عملی ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس مړی مو قبر ته پروت یم او قبر لروان. من خدای خبر چې د مرګ مړی راوړي دي د ژوند او که څه بلا ده. اور یو سړی انخته دی او د دنیا د 10 او د 15 کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل یې نه مني. څوک خدای نه مني، خدای پسې کنځل کوي. څوک فرشتې نه مني، مستی پیدا کړی دا. څوک په مدرسو پسې، څوک په پټکی پسې، څوک په ګیرې پسې، څوک په حافظانو پسې، څوک په عالمانو پسې، څوک پیغمبرانو پسې، څوک اخرت پسې، څوک جنت پسې، څوک منځ پسې، څوک شریعت پسې، څوک اسلام پسې. بس دا دنیا خطر او په مستی کې ده. اخرت د خلکو یې دی چې دی خدای له به ورځم. او هغه حلالي مردار او ناروا او حرامو کې خلک مبتلا دي. دا دنیا د پاره چې د حد نه وتی دا یره ده چې دا پردي جیب مې وو ما نه بر دي خدای تپوس کی دا معافی والا شی نه دی. دا خبره د خلکو یری دي چې دوکه مې وکړو په مسلمان نه په دوکه پیسې وګټلا، په حرام مې ته پیسې وګټلا. 2 نمبر شی مې په اول نمبر شی په قیمت باندې خرڅ کو، ظلم مې وسره کو، جیب مې ولو خراب شی مې په خرڅ کو، خمه ته واغشتو، سپک مې ورکو، درون مې ته واغشتو. زه خدای لازم بس خو چې پیسې وکړم. موټر نشته چې موټر والم، او که یو موټری چې دینه خوالم او چې د خنه خوالم او د خنه خوالم او چې د ماشته چې زویلم والم او چې د زوی مشته چې وسیلم والم او چې کور مې دی چې دینه غټ والم او دا وړه بنگلا دینه غټه بنگله جوړ کړم او د غټه نور غټه جوړ کړم او په خور په دې په اسلام آباد کې جوړ کړم او د تورنګو په دې او د 400 په دې په حیات آباد کې جوړ کړم. دیل ار یو سړی لګیا دی دا تیر دی چې دا بنگلا او دا موټر ور سمانه پاتې او خدای له بدم تپوس پراله کوي. عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وخروان لا رد څوک پاتې کی پلاران څه جوړه مونږ نیکونه څه جوړه مونږ مېنده مو څه شوي نیاګانې مو څه شوې، مشران مو څه شو، جومات چې چا جوړ کړی هغه مشران څه شو، سپینګیري څه شو، ځمکه چې دله چا اخیستې وه څه شو، کور چې دله چا اخیستې وه څه شو، د کورونه چې دله جوړ کړي ودونه یې دله کړي وې انګین دې روستې وې ښځه یې دله روستې وه څه شو. ته به هم دقسې روانې. مرګ ځان ته رایاد کړي، مرګ هم رایاد کړه. زما خلک وایي وظیفه راکړه چې نیک شم، خلق وی دم را ته وخای چې نیکی وکم. بالکل فائدې په وظیفه او په دمونو کې شته. او قبر ځان ته یاد ته قسم په خدای چې د خدای ولی د نه جوړیږي. مرګ ځان ته یاد ک کتا نه ولی الله جوړ نه جوړ له جرم درکو. مرګ ځان ته مخکې او خلاصي خو نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے په مشکات شریف کې دی، من قضا لأحد الموت في أرض، من قضا لأحدكم موتا في أرض جعل له إليها حاجة، چې چاله خدای په کومه ځمکه د مرګ فیصله کړې ده هلته خدای ورسوي. حضرت سلیمان علیہ السلام سره ملک الموت راغی. ملک الموت سلیمان علیہ السلام دې تپوس وکړو ویته چې د دې ډیرو خلکو نه څه وباسي څنګه وباسي. هغه ته مثال ورکړه وی د الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتی او تا ته په هغې مختلف قسم شیدونه په کاسه کې پراتی. یو کاسه کې تا ته مختلف سیزونه پراتی، د انګورو دانې د ته مثلا پرتی وي نو په یو لاس کې ټول راغشتې شي که نه وي.
او چې کومه دانه دی خوښی نو په یو ساعت کې تر اخیستې شو که نه وي وی دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چڼې دانې پرتې وي دغسې ما ته پرتې دي تا ته چڼې او د نینو او د جوار او د غنمو دانې پرتې وي نو تا ته راغېشتو کې تکلیف شته نه او چې کومه رالې نو هغه درته اسانه ده وی بلکل او که ټولې رالې ټولې په یو ساعت کې راغېستې شم موټي ته راډکولی شم وی دقسې ما ته دي چې زه راغېشتل غواړم دقسې ګوتې یو څه مروبلم او چې ټول راله موټي ورړم کم خبره خلاصه ده یو سړي ته داسې تیز وکتل برندې ورته وکتل او دا مرګ فرشته لاړه هغه سړی سلیمان علیه السلام ته وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلان کې ځای ته زړه مې ډېر زیات تنګ دی ولې ځکه الله وی وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر الله باد دغه تابع کړی د یو میاشتې مزل به داسې کو لکه سار نه غرمې پورې او د یو میاشتې مزل به داسې کو لکه د غرمې نه تر د بیګا پورې ما ورسوا لکه په آرام کې نه صاحبه او مې رسوا او کم دیتا دی وخت سلیمان علیه السلام په ملک شام کې او دا چې کوم علاقه دی د هندستان کې ده خاص وزیری او خاص تعلق بات ته حکم وکالته ورسوا پټه سي هغه دیتا ورسوا سوره د پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیه السلام سره کېناسته خیر په خیر چې وشو یاره هغه وختي هغه ابلوس چې راغلی وي یا وختي چې راغلی وي په دې لاره تېرې دی ما سره دلته یو وزیر و ډېر برندې ورته ونه کتل او ډېر سختو توندې ورته ونه کتل وی او مې کتل ولې وی الله ما ته د دقه سړي متعلق وی چې ساتې وباسه او ما ته هندستان کې یو کلی یاد کړو چې هلته به ته څه وباسې ما وی سړی خو دلته ناست دی اسراله غوسه راله چې دلته ته وباسم خو د الله د حکم خلاف ورزي راځي او هلته ته وباسم نو دی خو په دې دومره ساعت کې هلته رسېدی نشي او ټیم یې لږ یو منټ دو پاتې هغه چې کوم ټیم پاتې وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای خوړې دی هلته ورورسه وی چې هلته لاړم هلته راته نخ چغ ناستو سامې ته واغېشته الله له مې ورسو او د ملک الموت ډیوټیم دقه ده چې دی صرف څه وباسي او الله ورته ښودلي چې دنې په اسانه وباسه او دنې په ګرانه وباسه حضرت ابراهیم علیه السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو وی چې نیک سړي له په کوم شکل الله ځای هغه ځان هم راته وښایه او چې بد له په کوم شکل الله ځای هغه هم ځان وښایه وی طاقت نشي لرلی وی نه ماته به ځان ښی وی ښه مخه خوا واړوه چې ویړو نو ورته ځان وښو وی داسې نیک سړي له راځم وی اوس مخ واړوه مخ یې واړو وی اوس راته وګوره چې وی کتل وی داسې بد له راځم نو سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوت بېهوشه شو همدغه ملک الموت ورته ناست یې خپې وله مږي چې هوش کې راغی نو چا یې تپوس وکړو وی څه مسله وه وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل یې راته ځان وښو وی بل شان شکل یې ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېر مزېدار سترګې مزېدار مخ او خندرویه بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړی وي او هغه له خدای جنت ور نه کي که نه جنت او صرف د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا م وله ډېره ده دا خوشحالي م ډېره ده دومره خوند یې وکړ دومره په خوشاله شم او بدعمله انسان لو کافر انسان لا چې خدای دوزخ ورکي نو کړه دوزخ په دې د مرګ د فرشته په دې سخت شکل وویني کنه وی دا غم مولړې دی وی قسم په خدای تک تور وجود او دا ستکه شنه سترګې وي او دا چنګي غاخونه او داړې وي او د دې خلی او د پوزنه د اور لمبې روچته دي مرګ آسان شي نه دی ورونو ګوره خدای دې زمونږ ستاسو مرګ آسان کی او الله دې په مرګ وخت کې ګوري د جون پته نه لګري حالت بل خو روان دی الله دې د جون اخیری ساعت دا سوال کوي چې خدای د جون اخیری ساعت کې زمونږ په جبا کلمه شهادت راول او دا سوال کوي وای خدای کوم ارواز باندې چې زمرما او په کم وخت مرم او تا مال مقرر کړي نو خدایا اگر وز زما اگر وز وګرځي چې ته پکې زمانه خوشاله اسنه چې دقه د ما د مرګ پر استمانه خپه خدایا د مرګ روز خدایا ما اگر وز وګرځي چې ته پکې رانه خوشاله مردونه خطرناک شی دی او خامخرات لو ولا
نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور، ځان داسې وشمېره لکه چې د مقبره کې پروت یم. مړې ځان مړې وشمېره، یو باندې دام ده. مړې د دنیا په زیب و زینت او په ډول ډال څه کوي. یا ځان داسې فرض که چې لکه بس مرما او مرګ ته ور روانې ما، نو مر له چې سړی رواني د دنیا ارسنه توجه هغې طرف ته یو معنی نیمه بله محدثین کوي، خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده. زمارونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړي. دا ملک الموت ته چې الله پاک دا سا استل او اخکل اواله کول کنه، نو ملک الموت ته الله دا خو ته ما ټول مخلوق سره دشمنی پیدا شي او ټول به ما ته خیره کوي او ټول به راته کنزل کوي او ټول به راته بد وایي او خیره به کوي. نو چې خیره کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي، نو ته راته غوسه نه شي. وایي زه ته داسې چل جوړوم چې ته به په یو وخت کې 12 په کور کې وجنې، خو ستا نوم به هم څوک نه دي، تا ته به نه څوک کنزل کوي، نه به راته څوک خیرې کوي، نه به راته څوک بده وایي. ولې؟ زه به یو سبب مقرر کړم، د خلکو به هغه سبب ته سوچځي. چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي. چاله به د زړه بیماري سبب کړم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو. چاله به اکسیډنټ سبب کړم نو خلک به وایي خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه، که دا ګاډې داسې نه وې لقېدلې او داسې نه وې جنګېدلې نه وې مړ. چاله به ګولی سبب کم، چاله به اور سبب کم، چاله به دریاب غر کېدل سبب کم. دا مال چل راځي ځه او ټیمونه مته نه دي معلوم. الله خبرې نه کېږي لکه پرېږده دا بره دی خو نه کوي، کار نه کوي، پرېږده مونږ خو یې سره وایي. یو ځل ته نبی علیہ السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو، وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې؟ ناشنا خبره ده. نو هر پیغمبر دې تپوس کړی. وی ما له خدای لښکر فرشتې را کړي، چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل، یو نظام دی که. او په خپلم الله پاک دومره طاقت را کړی دی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کینم په اووم کې او دا خپلې 2 ګوتې د ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم، نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په 1 سکند کې ساراخ کېږم. پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته دانې پرتې دي که بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري. وی دا پته راته نه دی، دې نه نیم خبر. د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغې د ټوله محکمه معلوموي. زه به در یو مثال درکړم، لکه دا تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي. هغه ته دا پته چې دومره سکولونه هاي دي په دې صوبه کې، او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي او دومره استادان ته تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس 4 دی او دومره پکې 17 سکیل دی او دومره 16 وته که یاد وته نه خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی. کرا غواړي سیکرټری صاحب تاسو کې او ته سیکرټری صاحب ته وایي چې تورنګو های سکول کې 100 استادان دي، نو 15 منټه ولا صبر ورکنو فایل براو غواړي نو په یو سات کې به ته پته ولګي. دام معلومولی شي چې هډ ماستر یې څوک دی، دام په یو سات کې معلومولی شي چې هډ ماستر به کله ریټایر کیږي. اسرائیل علیہ السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی، لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې پلان کې به کله مري، دا هغه ته هم پته نه لګي. دا ما ته هم پته نه لګي، ما تدري نفس بأي ارض تموت، چې زه به کله مرم او په کومه ځمکه به رانسا خېږي. دا تا ته هم پته نه لګي، دا مور ته د بچي پته نه لګي او بچي ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیه السلام ته پته نه لګي. وایي چې پته نه لګي نو ساتي څنګه وباسئ؟ وی لږ مخکې مې الله خبر کړي او راته وایي چې دا پلان کې له یو سبب پیدا کوم، پلان کې دی کې به دا په پلان کې ټایم کې ته څه وباسه چې ورشم هغه ټایم کې ولا الله هغه سبب پیدا کړي او د ساره وباسم او الله له یو څه ځان له یو نظام. زمارونو
د خبر خلاصه دا چې مرګ هغه حقیقت ته چې دینه څوک انکار نشي کوله. مرګ هغه حقیقت ته چې هر چا لرازي. زما یو دوست ډاکټر دی، ادي په امریکا کې چې زما دا تقریرونه بیانونه اوري نو ما سره چته دا هغه ځای نه په ټلیفون خبره کوي. او یو ځل په خپل جون کې راغلی ما سره ملاقات شو نو ماته وې ستا مې د مرګ تقریر اورېدو. نو ماته ډېر عجیب و. وې د په امریکا کې سرجن وې مونږ چې التا اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانته نه ده. التا کې با د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروری چې کم ضرورتي وتا اب غیر چا پیره د دې مریض ولاړی د زړه سړی به ولاړی ډاکټر چې اسنه د اپریشن کې وړ فیل نشي. د وینې ډاکټر به ولاړی چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي. او دا سورته به لیکيږي دا پړپوس ډاکټر او پلان کې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشاور کوي اب هم کمپاوډرنی ډاکټر به ولاړی. وای مونږ تبا قاعده چې زه ورننه وزم هغوی ټول ارسه برابر کړي داسې نه د اپریشن کې وړ فیل نشي. شوګر شته کې نشته، بلډ پریشر شته کې نشته. وی ټول ډاکټران ولاړي اغیره ته اوکې ریپورت راکړي چې دی وخت کې دی را دې خبره قابل نه چې تعالی اپریشن کې وکول لاسه اپریشن نشم کولی. هغه ولاړي بیا وی پټینه اپریشن یې دی ولا وکم چې اپریشن وکم هغه سرمن وغیرہ ولا وګندم. وی چې وګندم نو زم په فایل دسخط وکم چې اپریشن مې وکاو دا تکلیف هغه مې وکاو. او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړوالم اولیکي په اپریشن نه پسو ګوري او دلته خو چې نشته وباسي نو ورته بودی نلته چغي وي الته کې روغ رمټه دا اپریشن تیټر نه وباسي نشته الته لاړ شي چې دې ټیک شنو بیا وباسي. هغه نشه والا ډاکټر لګي چې نشته لاړ دي ټیک ته لواله ولګي چې سرکولیشن ټیک ته حرکت ویني والا وي چې د ویني حرکت ټیک دی او ټول اوکې ریپورټ لګي وینا کنه سړی مرشي. هم هغه اپریشن ته ټر کې راته سړی راو ګرځيږي مونږ اکسیجن نو منډه او ترړې خو سړی مرشي. بیا هغه ډاکټران خو انګريزان دي هغه دا تحقیق کوي ریسرچ کوي چې په سمړ شو اصله والا وي چې حرکت خټي کو د بیماری نه د لاټې کم نه دی راغلی. هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي هغه ویني والا وي چې وینه خټي روانه و. هغه بل نشي والا وي چې نشه هوته لا هغه څه تکلیف هم نو. ار یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خو ټیک وو مونږ خو ریپورت ورکړه ولی مړ شو. وې زه صادر په وګه کما وې خندلدا سه کړی وې زه صادر په وګه کم دا څه کار دی چې تاسو به وقوفان یې تاسو نه پويږئ. دا زمونږ د طاقت نه پاسه یو بل ذات ته داغه طاقت شته. هغه ذات دا فیصله کړی دا چې دې په دې ټیمري دوی کې عقل او زمونږ ډاکټري کار نه ورکړي پرام کې نه بس. او هغه ذات دا موي چې تاسو په دا منس کې ته سوق کې هغه ذات دا مونږ ته خي چلو به ټیک یو ساته وباسو. هغه ذات دا مونږ ته چې پټینه اپریشن دی او تاسو د ګیر چا پیراتو یو اکسیجن او ټول ماشينان د سره دي او د دغه حرکت ماشين هم د سره دي او بیا هم کې زه وجنم نو تاسو منه نشئ منه کو. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. الله چې کم زه او زه وګورم ساده نه استیشم اگر که په مضبوطو بلډینګونو محلاتو کې ولې نه. او نبی علیہ السلام فرمایي په دې به فیصله کوم وی چې ماسختن داخل شي نو انتظار د سبا مکوا او چې سحر داخل شي نو انتظار د بیګا مکوا کی دي شي په دې منځ کې د مرګ راشي. زمارو مرګ ځان تیار ساتل پکار دي. ها هر وخت کې دا سوچ کوي دا مو چې مرګ به نه راځي مرګ ته ځان تیار ساتل پکار دي او چې دا مرګ تصور او سوچ ته وکړو ان شاء الله د خدای به تابعداري د خدای دشمن بني او انیکی به کې دنه نیک به جوړيږي او د دنیا جون به تیرې خو باور صبر د دنیا په مال او په سبب ني باور صبر د رب العالمین په ذات باندې دي. الله دې مونږ ټول له د ایمان او د اسلام سره مرګ را نصیب وګرځولي کی. دا سوي یو سړی مولا ته ویل چې د 14 اگست منس وکړه کو د 14 اگست منس قضا کیږي په اسلام کې د قصه حکم دی. نو کدا دا منس پورې مسخره او ټوکې کوي نو منس پورې مسخره او ټوکې ټول کفر دی.
منس پورې دقه ټکی دی وایم چې منس پورې څوک مسخره کوي ټوکې کوي دا خدای پورې ټوکې کول دي دا د خدای احکاماتو پورې ټوکې کول دي او خدای پورې او د خدای احکاماتو پورې چې څوک ټوکې کوي دا مسلمان دی دا مرتد دی دا کافر دی. دا زمونږ هغه ځمکه کې چې کوم مدرسه جوړیږي نو مدرسې چت خو باقی دی هغه چتم لا نه دی شوی او بل دا دی چې د هندوستان او د پاکستان په منځ کې جنجالم جوړ دی دا انډیا زمونږ د پاکستان نه قلاري پته نه لګي دا پاکستان سترګو یو غیر او انډیا ظالم ملک او کشمیر کې څومره ظلمونه کوي او څومره زنانه او د ماشومانو دغه کړل بیزتی وکړه دا واقع چې خدای پاک دا ظالمان ملکونه کافران په خپل قهر تباہ او برباد کړي زمونږ د ملک خدای حفاظت وکړي. یقیني خبره ده زمونږ د ملک پاکستانی مونږ به یو زمونږ جماعتونه به زمونږ مدرسې به زمونږ اسلام به او خدا نه خواسته که زمونږ د عمل ګډوډ شونه اسپمني نو خدای زمونږ د ملک حفاظت وکړي او چې څوک دغه ظالمانو مرګرتیا کوي دغه اندوانو حرامیانو نو خدای دې هغه مر سره ذلیل کړي.